سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یم. تاسو به مو وایئ چې ما په سر دسمال څنګه چولی او دې کتار کې ولاړ یم. خو یوه بدبختي ده په افغانستان کې چې چېرته بانک نه خپلې پیسې راوباسي هم کتار به ورته درېږي، چې مریض یې اپارټمنټ دې اخیستی یي ډاکټر ته، هلته به هم نوبت نیسي، او چې پاسپورټ جوړی هم نوبت به نیسي، او چې تذکره جوړی هم نوبت به نیسي. که بانک ته پیسې ورکوي چې مثال دا ماده جمع کړه بیا به هم نوبت نیسي. نن موږ راغلي وو د غازي امان الله خان سټیډیوم ته چې تر څو د جمعې ورځ د لوبې څخه خوند واخلو، خو دلته بلهاره شو. بالاخره لاره وموندله او دننه داخل شولو. د لاندې چوکۍ کې دلته مو ځای پیدا کړ. اول سر کې چې مخې ته مو کټاره وه، میدان هم ته سم نه ښکارېده. خو وخت په تېرېدو سره یو څه وخت بعد د درېیمې څلورمې چوکۍ ته پاس وختلو، ځکه خلک راتلل او بیرته تلل. لوبه د کریم جنت دوی ول او د حضرت الله زازي دوی لوبه وه، فکر کوم، او که د زازي دوی نه وه. خو مینهوال څه راتلل او څه بدلل، ځکه زړه تنګې لوبه وله. ګراونډ ډېر ښایسته و، هر شی ښه و، خو خدمات پکې زیرو ول، صفر ول، په دې خاطر چې نه پکې لاسپیکر و، نه پکې سکواډ چا سم په لاسپیکر کې ویلې، نه بل شی، او ارامه لوبه واسې دې نه چې ګیم سړي کړی وی خپل موبایل کې، خوند به یې ډېر و. ځکه هر سړی به چې راته 15 دقیقې بعد به ته. نو دلته مو دې شیبې ته پام شو چې میدان کې دا شارو هم راغلې وه د لوبې نندارې ته، او دې خوا ته بیا نو چې شارو هم کتله، کریم جنت هم منډې وهلې. نو دې سره به خلکو لږ خنداګانې منداګانې وکړلې چې دې خوا شارو ده او خوا کریم جنت ده. ما ورته ویلې دې سره د هغوی څه ربط ده؟ ویل نه، یا ربط لري. بالاخره د کریم جنت دوی ټیم یو وکټ هم په دې وخت کې واخیستله، او کریم جنت دوی تقریبا 200 اویا که یو اویا ټارګټ ورکړی و، خو مقابل لوبډلې پوره نه شو کړلی، او په څو شپږ نویو رنزونو کې ټول آل راوټ شوله. لوبه وله، خو خلک ډېر راغلي ول، څه بېرته تلله، څه بېرته راتلل، ځکه هغسې شیبه د خوند پکې نه وله چې څنګه خلکو احساس کړی و. نو دې سره د کریم جنت دوی ټیم لوبه وګټله، او دلته په آخر شیبو کې خلکو غوښتل چې د خپلې خوښې لوبغاړی راسي ورته او هغوی سره عکسونه والي، یا مطلب ورسره لاس ول میلاو کړي، او یا د میدان د ګراونډ اړخ کې تیر شي چې دوی تماشه وکړي. نو لاسپیکر والا په د آخر کې لږ رامست و او ویلې چې تاسو څوک غواړئ چې تاسو ته په میدان کې تیر شي. چا ورته کریم جنت ویلې، او چا ورته عبدالله احمدزی ویلې، او چا ورته حضرت الله زازی ویلې. خو آخر کې بیا کریم جنت ته ډېرې غږونه وشول، خو هغه رانغی. نو خوندوره هوا وله، ښایسته موسم و، مازدیګري کې بیا ورکې باران هم وشو او ډېر خوند یې وکړه. هغه کسان چې دې لوبې ته لاړو او خوند یې ترې اخیستی وي، که چېرته دا ویډیو ویني هغوی دې هم کمنټ کې موږ سره خپل نظریات شریک کړي. او دا آخري شیبې وې دې ګټې چې خلک ټول ودرېدلي ول، او بیا لوبې خلاصېدو نه وروسته له میدان څخه ووتلو، ډېر زیات رش شو، خلک په وتلو ول او بېرته ستنېدو کې ول. لوبه وشوله، خو هغسې چې جالب و، خلکو تمه توقع لرله، نه لاسپیکر و نه بل شی و، خدمات ډېر کمزوري ول. د ګراونډ او نور ګراونډ ډېر ښایسته جوړ شوی و، په ښه معیار باندې جوړ شوی و. نو دا وله زمونږ نننی ولاګ، که خدای وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي، تر بل ولاګه پورې موږ در څخه خدای په اماني اخلو. والسلام.